د ادب او شعر درنو مینوالو، د ښاغلي عبدالهادي هادي ادبي او فرهنګي څیره او د ده غزلیزه شاعري زموږ د هېواد په معاصرو شاعرانو کې د ادب او شعر درنو مینوالو ته خپل ځانګړی مقام او ارزښت لري. ښاغلي عبدالهادي هادي د خپل ځورېدلي ولس هغه هوډمن، دردمن او بااحساسه شاعر دی چې په شعرونو کې د ولس دردونه، غمونه، ستونزې او کړاوونه د ټولنیز ژوند بیلابیل عیني او ریښتیني اړخونه د هېواد او هېوادوالو سره ژوره مینه، د مینې او ښکلا سوچه او سپېڅلي فکرونه او خیالونه په ډېره خوږه، ساده او روانه ژبه په شاعرانه، رنګینو او هنري مفاهیمو کې په ډېر ښکلي او ظریفانه بڼه انځور شوي دي. ما د ښاغلي عبدالهادي هادي یو خوندور او ښکلی شعر انتخاب کړی دی. تاسو د ادب او شعر درنو مینوالو ته یې ډالۍ کوم. د شعر عنوان دی انعکاس. خاوره د وجود مې واخلي، بت مې کړي، بګوان مې کړي. خاوره د وجود مې واخلي، بت مې کړي، بګوان مې کړي. سلسلې مې جوړ کړي، په شیبه کې بیرته وران مې کړي. دب د ګونګي غږ یمه، له ځانه راوتی نشم. دب د ګونګي غږ یمه، له ځانه راوتی نشم. تاو مې کړي په سرو شونډو او خپور لکه آذان مې کړي. زه د دې د حسن انعکاس شمه، غزل شمه. زه د دې د حسن انعکاس شمه، غزل شمه. دا مې ترنم کړي او ناره د یا قربان مې کړي. چوپ شم لکه کاڼی، وایم هیڅ انګامه نه کوم. چوپ شم لکه کاڼی، وایم هیڅ انګامه نه کوم. شړکنده باران شي، نګه شور مې کړي، ګویان مې کړي. مړې سترګې راواړوي، راوخاندي، ژوندی مې کړي. مړې سترګې راواړوي، راوخاندي، ژوندی مې کړي. خاورونه مې پورته کړي او ستوری د آسمان مې کړي. زه د ژوندانه د فلسفې د ابهام اوج یمه. زه د ژوندانه د فلسفې د ابهام اوج یمه. دا مې سره وسپړي، تفسیر مې کړي، آسان مې کړي. نور به ریاضت هادي د عشق په طریقې کوم. نور به ریاضت هادي د عشق په طریقې کوم. ګوره که دا پاتې عمر نفس د مسلمان مې کړي. ګوره که دا پاتې عمر نفس د مسلمان مې کړي.